قرآن شریف کې الله فرمایي چې د کور نه بار نه راشي او کور ته راشي د ښځې مقصد تسکنو الیها چې ته سکون حاصل کړې ادله په لاس خپې لږ زور وکړي چاپي دله وکړي خاوند مې ستړی راغی ورګې لږ زور وله وکړو په لاس خپودله لږ زور وکړي چای دله زر پخه کړي بالښت ته تکېږدي او چې اوده شي اوده نو ای ماشومانو شور مه کوئ پلار هم ستړی دی یو پوټی خوب وکړي دا ښځه جنت دی جنت ښځې ډېر ستړی مې او پیالې چې ورېږه په منډه دله پیدا که چیني ني د ګاونډي د کور نه په بدل غواړي خو راوړي وله که پی ني برقه په سر کې د ګاونډي د کور نه راوړي خو چای وله پخه کړي که چای خلاصوي ګاونډي د کور نه په وغواړي یو پیالې چای راکړه موږ به بیا وروسته درکړو خو خاوند خفه کوي نه خوشحاله وساتي د دې ښځې نه خدای خوشحاله دی د دې ښځې نه الله راضي دی دا جنتي ښځه ده او چې خاوند ستړی ستومان راشي رمبې کېږدي او لور کېږدي او خولې ته بیږي او دا کینه وایي چې هېڅ ښځې ډېر ستړی م یو دوه لاسه راباندې کېده ځه مړه د لاسه کېده د لاسه موږ ځان له ستړي یو یو پیاله چای پخه که بار به ډک شوی وي اوس به سره څه کې بیا به ورسره څه کې دا دوزخ دی که نه دی اوس دا ښځه دوزخ دی دا ناشکره ښځه ده دا شکرګزاره نه ده دا ناشکره ده چې ټماټر دی وله یوړل او مرچکې او دا وټکوه وخوره دا شکرګزاره ده او چې غوښه دی وله یوړه داسې درته وګوري مړه توره غوښه دې راوړه ښه خو به دې راوړې وه ټول عمر خولې څښا شوې چې ته نری غوښه خو به دې راوړې وه دا ناشکره ده چې د بنده شکر دی ادا نه که د خدای شکر هم نشي ادا کړی د خاوند شکر به ادا کړي للرجال علیهن درجات د سړو په ښځو درجې دي دا به کې دوی څه وایي دوی نه 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 موږ څوک نو ټول سړي خو تباه و برباد شو سار نه ماسخوتنه پورې خوړو جب جبرا شي ستړی ستومانه دي ډاکټر نه پواله د هر څیز د ښځې چې چېرته لرې رشته دارو کې وادي رشته وایه څو جوړې 5 شپږ دا مې د اومې جوړه ده اومه کې باچو یو جوړه چې یو ځل واچوي نو بیا خو هغه نه اچوي که دا مې د نکریزو شپې ده دا د میلمنو ده دا د څه ورته ویل لکه د ولیمې ده دا د اومې د ولیمې شو دا د خپې ارتې شوه دا د خپې تنګې شوه زمونږ پکې څه شو د سړي وادي یو جوړه یا دوه جوړې شکر دی موږ په دې خوشحاله یو خاوند ولا په شوق راوړي دا جامې جوړې او ورته خوشحاله یې الحمد خو دې د پاسه به دا نه وایي چې د ما حق نشته مولوي جګر صاحب د خدای پاک وبخي هغه به وایي ټول حقونه ولا موږ ورکړي دي خو یو یې پاتې دی او هغه یو حق یې دا دی چې د بالا ماڼۍ په دې بازار کې زه ورته په بیم شم که نه او دا را باندې سوره شي او ګرځوم دغه یو پاتې دی باقي حق خو نشته الحمدلله ما نه دی ورکړی شریعت ورکړی وي الحمدلله شریعت وی په خپل کور کې کینا او د کور سردار که د خاوند دی چوی او که جمدی کېږي او که مړ کېږي تاله به یې راوړي جامې جوړه هر څه به راوړي ولې خدمت ولا کوي ښځه بچي ولا ساتي ولا خبره نه ده ماشومانو پوزې ولا پاکوي ماشومانو سره غریب جون تباه شو کم ماشوم چې بچی ستا د شپې راویښ شو نو رښتیا ووایه پلار له غوسه ورځي که نه ورځي ماشوم جړی او موږ دې د خوبه وویستو غریبه د خوب نه نو وتله څه چې ته ویې د خوبه وویستم خو چې په تا خوب ګډوډ شو په هغې هم ګډوډ شو که نه او کنزل نخرې به ښځې ته کې په اسد ته مور سره چې ماشوم نه قلاریږي او پوټې ورسره په ډونګ واندې واله ماشوم ورسره قلار که غول چې یو کې ته ترې کرکه کې او هغه غریبه هغه ماشوم بوځي او هغه متیا دی ولا په لاسونو پاکوي ورونی انزل آسان کار دی ځکه نه د خپل زوی ورونی ته ووینځه د یو خپل زوی ورونی یو سړی دی ووینځه زه به نام دې سړي ته ووایم هغه غریبه لګیا د هغه ورونی ولا دغه د متیازو هغه وینځي د غولو هغه وینځي هغه پیمپرې ورته اچوي او د هغې نه چې ټول کوناټي د غولو ډک شي ولا وینځي پوزه ولا پاکوي صفی ولا کوي او ګرځوي یې غریب خوشبو 15 منټه پس متیا دې کوي او صفا کوي 10 منټه پس متیا دې کوي او صفا کوي آسان کار دی دا د ښځې ډیوټي غریبه برباد شو په ماشوم په دې کې موږ په ښځو ظلمونه کوو په ښځو به ظلم نه کوې زیاتې به نه کوې ښځو ستا د کور څوکیداره ده ستا د میلمه عزت په ښځه جوړ دی د میلمه عزت ښه مزېدار څه چرګوټۍ راوړی هغه یې صفا کړي هغه یې ووینځي هغه یې دله پوخ کړي ته یو کټوی پخه کړه چې پته راته ولګي اسان کار دی ځکه نه ته یو 15 دړی دانې صفا کړه پاکې کړه په چج باندې بیا مټې مې خوږېږي دانې غنم جوار د هغه صفی کوي ځکه نه یو جوړه جامې ته ووینځه ته وینځلی شي جامې
جامې د لا غریبین دي اوچۍ استري کول یو کمیس استري کول مونږ ته ګران دي هغه غونډ د سهار نه ماښام پورې لور دې لګیا ده ښځه لګیا ده جامې استري کوي او د خاوند عزت په هغې ستاره څه عزت د خاوند په هغې جوړ دی میلمه دې ښه مزېدار سور کړی چرګ ولیږي ښه مزېدار خوراک وله ولیږي ښه مزېدار که لږه پکې مالګه زیاته کړه وایه که نه که لږ یې شی خراب پوخ کړه وایه که نه دا ټول ښځې کوي نو چې دومره خدمت ښځه کوي ته به د ښځې قدر کې احترام به کوې ژوند به هله تېرېږي چې دواړه په محبت یو بل سره ژوند تېر کړي ظلم به په ښځه بالکل نه کوې زیاتې به نه کوې لیکن هلته څه وایي میرا جسم اور میری مرضی څه دا اوس بیا 8 تاریخ باندې د دوی هغه مارچ دی ښه میرا جسم اور میری مرضی زما وجود او زما مرضی دا ستا وجود دی بې شک زما په دې نسبت وجود دی چې فایده ترې زه اخلم زما د سترګو نه زه فایده علم پوزې نه زه اخلم غاښونو نه زه اخلم لاسونو نه زه اخلم بې شک بالکل په دې نسبت زما خو حقیقي خالق او مالک زما را دې وجود څوک دی بیا الله دی که ته د دې خپل وجود اختیارمند دی او دا وجود ستا وي نو ښځه ولې پیدا کېدې ځان به دې سړی پیدا کړی و که نه او چې دا وجود ستا دی او میرا جسم نو دا پالج دی ولې وایي دا سترګې دې ولې ړندېږي د پلار چې دی دا وجود و دا مړ کېده ولې د مور چې دی دا وجود و دا مړه کېده ولې دا خپې کونډی دی ولې خوږېږي دا غوږونه دې ولې کڼېږي نه 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 وجود د الله دې مالی را کړی د چا دی الله او مرضي زما نو که ته مسلمانه نه نو بیا وایه او که مسلمانه نو اختیار به زمه او مرضي به د چا وي الله به قسم په خدای کتبی اوچتې کړي دي او په کتبو څه لیکي میں آواره میں بد چلن فخر کوي چې دا آواره ګرد یم فخر کوي چې زه بد چلن یم فخر کوي په دې خبره چې زه بد چلن یم او سړیا الله پیدبی دې معافي دا خبره خولې لراله نه ده پکار خو زه به یم درته وایي که په ما باندې ترکاري ګرمی نو بړستن ځان له بیا په خپله ګرموه او څه خبره ده او زما وجود دی که زه د خپل خاوند نه بچې راوړم او که د بل چا نه راوړم ستا په ما څه هلکه دا د زنا خبرې نه دي او پرده په شریعت کې مولا رایستې ده مولا پرده مرده پکې نشته پرده مولا نه ده رایستې پرده رب العالمین رایستې ده رسول الله مبارک ته اعلان کوي یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن اے مبارکه پیغمبره د خپلو بیبیانو ته مو وایه لونو ته دې مو وایه د مسلمانانو ښځو ته مو وایه چې په ځان د پاسه پړونې برقه راواچي دا ما ویلي دي که د الله ویلي دي نو که خدای منې خو خدای ویلي دي او که خدای نه منې نو بیا خبره ده زه خو صرف د الله خبره درته در رسوم ما خو نه دي ویلي او بعضې څه وایي نه وایي مونږ ته خپلې لوڼه خویندې معلومې دي دا پاکې دي زمونږ په اعتماد دی هسې تاسو نه تپوس کومه په صحابه او په صحابیاتو بیبیانو اعتماد زیاتو که په دوی وایه په هغوی د رسول الله مبارک په بیبیانو امهات المؤمنین د مسلمانانو میندې په هغوی اعتماد زیاتو که په دوی دي په هغوی اپاکې وې بیبیانې هغې متعلق قرآن اعلان کوي الطیبات للطیبین قرآن وایي چې امهات المؤمنین پاکې دي خدای گواهی ورکوي چې پاکې دي او بیا هم وایي پیغمبره برقه ور په سر ده خدای په اعتماد ده چې دا پاکې دي دا الله قرآن کې وایي چې دا پاکې دي پاکې او بیا هم رسول الله مبارک ده فرمایي پړونې ور په سر ده ستا په لور خو اعتماد دی وی با خو په شیطان خو اعتماد نشته که نه وی که حسن بصري غوندې شخصیتي او رابع بصریه غوندې ښځی چې د تقوا او د پرهیزګارۍ نمونې دي او میانس کې قرآن د خدای کتاب پروت او د پیغمبر حدیث دریم به ورسره شیطان ښځه هغه ښځه ده چې حیا کې ده حضرت فاطمه ده رضی الله تعالی عنها چې رسول الله مبارک ورته فرمایي فاطمه هغه د میاشت راختلې ده نو ویې نه کتل نو بیا ورته فاطمه میاشت ختلې ده نو بیا ورته ونه کتل نو بیا ورته فاطمه بچې میاشت کتلې ده وی بابا زه خو د دویمې درېیمې شپې میاشت ته نه ګورم بچې ولې وی دې وخت کې ورته سړي ګوري په دې میاشت زما د سړو نظر یو ځای کېږي
حالانکه که یو دیوال ته ښځه او سړی ګوري ګناه پکې نشته اسمان ته مونږ هم ګورو ښځه هم ورته ګوري او چې رسول الله مبارک فرمایي ګوره ګناه د کم ځای لیکن دا د هغې حیا وه او چې کله مړه شوه نو وصیت یې وکړه د مرګ نه مخکې وایي چې کله د ما جنازه وړی نو په د ما په کفن د پاسه په وجود به لرګي کېدی او څادر به واچوی دا د ښځو په جنازه چې کومه ډولۍ ده وایي چې زما کفن باندې هم د چا نظر ونه لګي رسول الله مبارک فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې پنځه منځونه کوي وصامت شهرها او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او وصامت شهرها او پنځه منځونه کوي او د رمضان روجې نیسي واحسنت فرجها او د خپل اندامونو حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خاوند تابعداري کوي فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت چې د جنت په کومه دروازه داخليږي نو داخله دي او الحمدلله زمونږ د پښتنو د ښځو دا خصوصیت شته زمونږ د پښتنو ښځې ښه منځونه هم کوي شکر الحمدلله روجو کې د سړو نه ښه تکړه دي نفلونه هم کوي الحمدلله تلاوت د قرآن شریف هم کوي الحمدلله او د خاوند ښه تابعداري دي چې خاوند ورته وایي داسې به نه ځي بلکل به نه ځي پوره د خاوند تابعداري کوي او د خپل وجود هم شکر الحمدلله حفاظت کوي که دا د سکول کې استاده ده نو په پړوني کې غریبه روانه ده که دا په هسپتال کې نوکره ده په پړوني کې روانه ده مونږ خدا نه وایو مونږ خدا نه وایو چې ښځه نوکري نه کوي بلکل په پرده کې کولی شي زما ماشومانو لوڼو ته چې سړی سبق ښیي نو ښه ده او که ښځه ورته سبق ووایي نو ښه ده ښځه ورته زما لور خور له چې سړی علاج کوي ښه ده او که ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې ښځه ډاکټره وله علاج وکړي چې لور خور له دې انجکشن او ډریپ سړی خیږي نو ښه ده او که ښځه وله وخیږي مونږ خو وایو چې ښځه دې په پرده کې تعلیم د دنیا هم حاصل کړي او دین دې هم حاصل کړي ښځه دې په پرده کې سکول ته هم لاړه شي ښځه دې په پرده کې ډاکټر هم جوړه شي بغیر د دې نه خو نظام نه چلېږي ښه دا نه ده چې ډاکټره ښځه یو زما د ښځې علاج وکړي زما د لور علاج وکړي مونږ خو د پردې قایل الحمدلله نو په پرده کې روان دي خپل وجودونه الحمدلله پټ دي ښکاره نه دي او د خاوند تابعدار نو جنت له به ځي او که به نه ځي رسول الله مبارک فرمایي جنت له به ځي دیوی میں راجسم و میری مرضی زما وجود و زما مرضی نا 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 وجود دا اللہ دے مرضی بدا چاہی دا اللہ چه مسلمانی او که کافری بیا چه رسخ وخی کوا دا پیشوگانو سر اسپو سر رو بے کوا دا سلو سر بربنڈا کردا چه صدیق وخی کوا یورپ والا نظام چلے و قبل نظام چلے دستریم سواد تا سو کالا مخکر خبر التا که یو مولانا صاحب راته خبره کوله د سواد د حالات چې ټیک شو نو د انجیوز دا ښځې راوتې وې نو د انجیوز یو جنۍ وه داسې هغوی خو بربنډې ګرځي که نه بربنډه دا معنا چې دا لستوڼې نی کټ کپس پتلونه چولي لاندې خپې ښکاري او دا ساښې ښکاري نو هغه یو بوډۍ ښځه په کور کې ناسته وه هغې سبزي مبزي پرې کوله دا جنۍ وردن نه شوه نو جنۍ ورته وایي ترور دا څه کوې وایي دا سبزي پرې کوم وایي سره پام وی سره پاره خو زه به مخورم پخه به کوم خاوند به مې مخوري نو زمیندار کور و کور کې غوا په اخور ولاړه وه نو دا انجیوز والا جنۍ ورته وایي ای های ترورې ته د غوا کې څه فرق دی غوا هم په موږي ولاړه ده په دا کور کې به زړه شي مړه به شي او ته هم په دا کور کې زړه به شي مړه به شي غوا له دې هم خاوند ګیا راوړي او پی تیلي او تا له هم سبزي راوړي او پیدا درنه اخلي ته غوا کې څه فرق دی نیکبختې بار روزه بازارونه ووینه بار روزه فشارونه ووینه بار روزه په چکر یې لږه وړه ذات کا په کور کې ډوبه ناستې لکه د غوا په شا کور کې به مړه شي ختمه به شي چې دا خبرې کولې دی کې د دې کور والا خره رادن نه شوه چې خره رادن نه شوه هغه بوډۍ هغه جینۍ ته وایي تو دې خره کې زه فرق دا خره هم ټول اوس په ډیرانونو ګرځي او تم په ټول اوس په ګنده مجلسونو ګرځي د خره غاړه کې پړی نشته چې کم ځای شپه وکړه او تام چې کم ځای شپه وکړه دې هم بازارونه ولیدل او تام ولیدل نو زمونږ ښځې خرې نه دي ښه الحمدلله دا پاک دامنه دي انشاءالله دا صالح دي انشاءالله دی به د دغې بربنډو ښځو په جال کې نه راځي که خیر انشاءالله هغې خو پرده وی ظلم دی قرآن وی قرآن ته ظلم دی هغې وی نکام ظلم دی نکاح ظلم دی قرآن وی فنکحو او بغیر د نکاح هغې ته څه وی زنا ورته وی زنا وی نکاح ظلم دی نو چې قرآن ته څوک ظلم وی قرآن ته ظلم دی د خدای نیکبخت دی او وی مونږ به صرف د بچو راوړو مشینونه یوسف ماشاءالله نو زمونږ دا خو الحمدلله په خوشحالۍ بچي راوړي د دې خو چې بچی نه کېږي نو تعویض هم کوي او دعا هم کوي او ملا ته مو دعا وکړه چې ماله خدای بچی راکړي ولې ځکه دغه بچی به مسلمانې
دغه بچی به قرآن خواني، دغه بچی به ذکر کوي. دا د مور پلار دپاره ملغلره ده. څه شی دی؟ ملغلره. نو زمونږ دا خو شکر الحمدلله په بچه وروړو خوشحالیږي. او دوی چې وایي دا چې څوک دا خبرې کوي هغه ښه د یادوم چې موږ د مشینان یو نو مه راوړی که نه خاوند ته ریوا چې یو د هغه راوړي که نه یو راوړه که نه په خاوند باندې. دا اوس عقل دی، دا سوچ دی. مونږ دې له نوی پیدا چې مونږ په کور کې کار وکړو. ښه نو مه کوه کور کار. کوم ځای کار کې جس کې نوکره شوې نو د 300 د سورلو خدمت کې د پردو خیر دی. په لاره جارو یې په سړک دا خیر دی. او کور کې خدمت نه کوي. خدمت خو تا باندې څوک په زور نه کوي. خپل بچی دی ولا کوي، خپل خاوند دی ولا کوي، راوړي درله په محبت یې کوي، په مینه یې کوي، په وهلو ټکولو خو یې نه کوي. زما وروڼو دا یو لویه شوشه زمونږ په دې ملک کې روانه ده. او دا بګنده یو څو ښځې دي د بار نه ورته انجیوز والا پیسې ورکوي، دولت ورکوي، او هغوی بربنډۍ او زناکارې ښځې دي او بدعمله ښځې دي. او هغوی دا یو شی خور و خوړول غواړي چې د ښځو د سړو تفریقه ختمه شي او د ښځو نه جامه لر شي او بربنډې شي او سړو سره یو ځای منډې ترړې وي او یو ځای ورسره خپل یارانې دوستانې کوي او زناکارۍ ورسره کوي. خدای دې خفه شي پروا نشته، کائنات دې خفه شي پروا نشته، شریعت تابعداري دې ونه کو پروا نشته. او چې زموږ د خوشحالۍ ژوند دا خوشحاله ژوند نه دی. ګورې قسم په خدای نه پوهېږي دا خوشحاله ژوند نه دی. خوشحاله ژوند دا دی چې زموږ د پښتنو ښځې تېرې کړې انشاءالله العزیز. حیا او پرده چې خدای کم شي انسان له خوښ کړی دی هغې کې خیر دی، هغې کې برکت دی انشاءالله العزیز. نو بهر کې دې کې څو بعضې خبرې د زنانو د پردې او د حقوقو پاتې دي. که موقع پېښه شو نو آینده جمعه کې درته به بیان کړم. او موږ الحمدلله دغې ښځو ته دا پیغام ورکول غواړو چې که تاسو مسلمانان یې نو د قرآن د احکاماتو لاندې ژوند تېر کړئ، د رسول الله مبارک د احکاماتو لاندې ژوند تېر کړئ. او که تاسو ځان ته مسلمانان وایې او د قرآن ته سپک ګورئ، د قرآن تعلیماتو ته سپک ګورئ، د پیغمبر حدیثو ته سپک ګورئ، نو دا نفاق دی، صرف د خولې اسلام دی، دننه دا کفر دی. زه امریکې ته او برطانیې ته چې څه م خوښوي هلته کوئ. موږ له دا ښکلې خشته ماحول مه ګنده کوئ، دا خشته ماحول موږ له مه خرابوئ. انشاءالله دې خرابولو ته تاسو موږ نه پرېږدو. موږ د الله او د رسول د احکاماتو سړي پابندي او ښځې پابندي. ښځو له حق ورکړی دی، سړو له خپل حق، د هر چا خپل انداز دی، د هر چا خپل معیار دی، د هغې مطابق به ژوند. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها ته به وي چې کله به غصه شوه نو څه چل به یې ورسره وکړه؟ په خولې به یې ورته لاس کېښوه. کله یې داسې هم کړي. وره څومره عجیبه پیغمبر. کله به یې وله غوږ داسې ونیوه او دا غوږ به یې وله مږه او خندل به، او کله به یې وله پوزه ونیوله او پوزه به یې وله مږله وته او مسکې شو. عایشه صدیقه وایي او دا غصه به وي په سر راتله دا چې به یې د بلې بند صفت ورته کو. ښځې ته مخکې و چې د بند صفت کې نو ښځې له غصه ورځي که او نبي علیه السلام به زیات تر د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها صفت کو. غلې به شوه. اوس به ته وایې چې یاره بعضې خلک وایي یاره ډېره لویه غصه راځي څه وکړمه قابو مونم قابو پسو مونم چل دتا خیم. نبی علیہ السلام فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وائی دری ځله ووایه او ارذل سره ګس طرف ته لاړ تو کا غصه ختم. که په دې ختمه نه شوه لا حول ولا قوة الا بالله بار بار وایه دې سره به ختمه شي. په دې ختمه نه شوه مجلس بدل کا چې کوم ځای هغه ځای پرېږده لاړ شه. په ځمکه کښېنه، حدیث کې راځي په ځمکه کښېنه. اوبه وڅښه، اوبه دې سره هم غصه ختمېږي. نبي علیه السلام فرمایي ترمذي شریف کې حدیث اعوذ بالله سره لا حول ولا قوة الا بالله سره یاد بی په ځمکه کښېنه، مجلس بدل کا. که ولاړې کښېنه که ناستې ځمکې ته ورسېږه. په ځمکه کښېنه یو بوس کا دې سره به دې غصه ختمه شي. او که په دې هم نه ختمېدله نو ځان له بښنه وغواړه وایه خدای ما مبخې او دا چې څوک غصه کوي دا مبخې، دا چې څوک را سره لګیا دی دا مبخې. چا د وجې نه غصه درځي که نه غصه به دې ختمه شي. دا سنت طریقې دي. غصه خطرناکه ولې ده؟ د غصې د وجې نه اکثر مرګ وشي. غصه راوباسي اکثر مرګ وشي. بغض پیدا شي یو بل سره، حسد پیدا شي. ګوره څونه ګناه کبیرې دي. د یو بل غیبت بیا کوي. نو د مسلمان صفت دا دی والکاظمین الغیظ. الله صفت کوي چې دی به غصه بندی ختمی با
والعافین عن الناس او عفو بم کوي خلقو ته والله يحب المحسنین او چې څوک د سر زیاتی کوي خو سره کوا خو ملامت شي دا علی ابن زین العابدین علی زین العابدین علی ابن حسین دا رضی الله عنه علیه رضی الله عنه دا ډیر نفیس انسان پاک جامع او صفا سوتره وجود او غسنات مون یسبینو وینځ وته باچولې چې وبیا چولې لوټه ته پرې وته د جامو لمساس کی ورله وجود لا غصه شو چې غصه شو هغه وینځ وته د قرآن شریف پیات وي والکاظمین الغیظ انه کانو خلق صفات دا چې غصه با خوري پدې پوي شو وی قدم ته غصه می بند کړه بس وینځ وای چې اوس دې بند کړه رستورانه بدل وانه وی العافین عن الناس دنه کانو صفات دا چې عفو وکړي ویو می بخلي معاف میکړه ځه رستم درته سنوي اوینځ وته وی چې والله يحب المحسنین چې څوک چا سره خېګړه کوي الله غ سره مینا کوي وی خدا آزاد شوی د خدای پنيزه دا مر سره خېګړه وکړه غصه ختمه سړی به معاف کې رستم به انتقام نه خېګړه وسره کاوه الله پوښاو دی پوښا نو چې کوم د ضرورت غصه ده هغه د الله د پاره ده هغه بالکل کولی شي او دا غي مختلفه طریقې دي او چې کم د ضرورت غصه نه ده هغه کې به گزاره کې غصه بنه کې کور کې اکثر د خاوند او د خدای په منځ کې غصه راځي جګړه راځي او د شیطان لګیا دی پکې کار کوي دا ولې راځي بعد وخت کې سړی ظلم او زیاتې کوي دا خدای داسې وین غني لکه د یو وین دی او د یو نوکر غوندي او سپک وته ګوري او خپل بادری په ښکارا کوي چې غني زه خو څوک یم دنه په کور کې زمري د بریتو نیولې او چې بار راوځي بیا خاموش بیا لکه د ګیدړ دن نکړي وځي داسې کې ظلم کې په خدا نو بعد وخت کې سړی ظلم کوي ظلمونه په خدا نه کوي او بعد وخت خدام زیاتې کوي ولې ځکه خاون له بعد وخت په کار شي غوسه وردي نو چې خاون ته پټي خدي ته دویمه خبر یو خبره وکي نو خدام وسره بیا چغي وباسي خدا بیا جبا چلای داسې باندې خاون که خدي ته غوسه وکړه خدای چپی چپ حضور پاک بی بی فاطمه ته دغه خو درې بالکل چپ شه خاموشه دی به دویمه کی دریمه به کی خدای داسې فرض کی لکه چې دیوال ته سړی لګیا دی ایسم نشته خبره ختم او که ته خدای خاوند جواب ورکړي هغه بیا دویمه خبره کوي دا بیا جواب ورکړي او بیا دریمه خبره کوي دا بیا جواب ورکړي نو اکثر سړی بیا خدای طلاق ورکړي د دواړو کور روان شي نبی رسول الله فرمایي وې د دریاب د پاسه شیطان تخت پروت دی او دا واړه شیطانان زی او خپل کارګزاري وتاوري دا یو شیطان د ابلیس څخه یو بچینه تاسو کې په ته هم لګلې فلان کی پسې څه دی وکړ وی بابا وی علم پرې خودل چې دا سړی باندې مې خدای طلاق کړه نو دا مشر ابلیس را پاسي او ځان تر بچی را نږدې کو په دې شی او ټپي نعم انت نعم الولد انت ډېر ښه بچی یې کار دې کړی بیا دا سړی ستوماني په مولا ګرځي او خدم بیا ګرځي په مولیانو او بیا دروغم وای مولا ته یو الفاظ یو شان ویلي او غلط بیانې کوي چې دا طلاق واقع نشي د مولا په فتوا ور طلاق نه ختميږي کوي کې سپې پروت دی او تا مولا ته چې چرګوټې پروت دی ابو شل ورته باسه ډیر ورته باسه غصه د الله د پاره او کا دنیا د پاره مکوا غصه جایز او کا او غصه جایز نی بالکل چې غصه ونه کې او بعضی موقع کې ډېرې فائدې راوځي زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یو مجلس کې هغه بلا حاسدینو مولیانو کې حاسدین ډېرو علماء کې الله دې رحم وکړي خدای یو پټي دا شی په بعضی مولیانو کې وي چې الله خدای خیر امر کې دا نور بعضی مولیانو حسد وسره پیدا شي نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ سلام د خلکو حسد ډېر زیات و یو ځای کې تقریر کاو یو سړی وته پاسه هر قسمه خلک نعمانی نومو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو ګوره څومره سپک او ښه خبره ورته وکړه وی چې خدا کونډی نو په نکاح به ورکې کنه شریعت سوی یاو کله خدا خوخه نو په نکاح ورکول پکار دي پښتامور کونډر ما تیرا په نکاح کا څومره سپک خبره اوس قبل سړی وکنه نو کوتک به غشت په دمازیګر به واجب دا خدای به خو بس استاد خو له خبره ده لیکن حضرت امام ابو حنیفه صاحب ته سوی په خبر دي ټیک وکړه تمام اور کونډه ده فعاقله او بالغه ده ته خدای د اجازه نه بغیر مرتاله په نکاح نشم درکول
صبر وکړه تقریر ختم کم لاړ بشم تپوس پته وکم تر خپل ځان خای تاسو کې نو کله ما د مور تاسو سره خبره جوړېدله بالکل به درته په نکاح کوم صبر یو کغه ونکو سړی چې سنگ لاړ د مجلس نه روان شو ال تک تک چې را پری ودا سټې مات شو خدای مړ کو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چاوي استری کو سټ سالونه پری وته سټې مات شو ودا د ابو حنیفه صبر وو دې د ابو حنیفه صبر وو زبون مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه یو ځای کې تقریر کاو مخالفین خوشتا یو سړی وته وی ای کافرہ ولد زنا لګي په قلار خبرې کاوه چټه ولا راولېګه چې چټه راولېګه کو زما غوندې سړی د څوک دا وینو غوسه ور دي کنه ور دي نو موږ هم د چا سره شکر الله تعالی سوچتاو لاس با الله ته وچتاو هو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه چې خط وکړ وې دې کې ماته یو سړی درې خبرې لیکلې دي یا راته کافر ویلې دي زه خو مسلمان یم او کداغه په ذهن کې بیام ز کافر ما نو تاسو مخ کې د کلمې شهادت وېما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوس مسلمان شوم ځکه ټیک فراغه په ذهن کې خبره خطا او راته ولد زنا ویلې دي چې ته د زناکار زوی پلار د خپل نه دي نو دا شکر دې چې په دې مجلس کې یو دوه باباګان ناشتي چې د ما د مور د نکاح غوان دي زما د پلان مور کې نکاح شوه پلان کې بابا پلان کې بابا غوان دي الکه ټیک دا غوي او ودا خبره ختمه شو او درې مراته وای چې په قلار خبرې کاوه نو زه خو د چانه حق په قرض نه غواړم چې په قلار غواړم ما نه خو چا پټې نه دي په قلار غواړم زه خو دین خبرې کوم امر بالمعروف نهي عن المنکر وعد نصيحت کوم نو دا په قلار نشم کوی دا به په غوسه کوم صبر کا صبر یو حدیث پاک کې راځي چې څوک چاته کنزل کوي او دې په غلې دي نو فرشتي د طرف نه جوابونه ورکوي ستا په دې فرشتي لګیا دي جواب ورکوي او که چرته تا جواب شروع کو فرشتي وي مونږ خو ستاره طرف نه مضبوط جواب ورکاو خدا تا خپل انتقام په خپل شروع کو ته پیښو دی پیښ الله زمونږ د زنانو د حیا او د پردې صادر نصیب کړي او الله زمونږ د لونه خويندې د غلط کردار نه او د بدعملونو په امن کې وساتي او کوم خويندې لونه چې زمونږ د پردې او د حیا لاندې کم جون تیری الله دې د دنیا او د آخرت جون د خوشالو کې د مارونو ګل د اخر کې بیا د توب چې زنانو سره بخول جون تیروي د شریعت مطابق به جون تیروي او د حیا جون به تیرو کې خیری ان شاء الله العزیز